د بټیاري په بټو لاړه د بټیاري په بټو لاړه او په سپینو کوکو باندې پریوزي تور ګردونه او یار مې د کوچو په شان سپین دی د بټیاري په بټ ولاړ دی تور بشي شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې بخونکی او مهربانه دی شاه منصور کلي کې ولاړم په دینه خیلو کې دا اسرار محمد دی او دانی ریتای به د بټ خبره کوو د دنه به هم تپوس کوو او خدا دې هغه اوزار چې کوم دی نمونه علم دا دانی چې پکې پرتی دي نو دا دانی چې پکې پرتی دي دې ته کاړی وایي دا ټول بټ دی او دغه غلبیل دی دغه ډیلک څخه لاسو کې لخته چې دی ورلړونه وایي دا بالن دي موږ ورته سبزي بالن و خشاک ورته هم وایي او دغه دانی دي دا ټول بټ دی او دا غلبیل دی دا د دانو څلورمه حصه دی اخلي هغې ته مز یا اک وایي خو یو دوه ټاپې وام چې د بټیاري په بټو لاړه د بټیاري په بټو لاړه او په سپینو کوکو باندې پریوزي تور ګردونه او یار مې د کوچو په شان سپین دی د بټیاري په بټ ولاړ دی تور بشي تو بس دا چې دی نو دا بټ دی او دا موږ ډېرې مودې نه کوو یو روبایي به مختصر غوندې ووایو چې همیش به و د خپل اشنا په سر ناسته نن وینم د خپل ځایه در په در ناسته څوک چې کړي پخې وادي د یارۍ ماتې کته کینی که تمام عمر بی برناس تر سبا مبلا وکا پوری شمی حسن چی بیا بیتیلو نهر ناستا تازی اسوالی بخی کا مسلیارتا حسینه چې سبای پشا د خرناس دې ملغونه کې تل چې تا تشاوي نخپلیږي کدي سوروي په جګر ناس احمد ناسیلان په دنیا کم شو دیکھا مسلوبی ارکلی کے لخ کرنا ډیره مهرباني اسرار محمد صاحب دا اسرار محمد دانی ریتای او ډیره مشهوري دانی دي شاه منصور کلی د نخیلو چم دی او ما د اوزار نوم واغستو دا بټ مازیګری ډیر ښکلی موسم دی انو دا خبره په یو ټپه خلاصومه چې سالو مې پاس په پړي زوړ شو سالو مې پاس په پړي زوړ شو پیزوان مې زنګ شو جانان تورې خارې شنه السلام